سلامونه احترامات خوږو ملګرو د ادبي رنګونو پاڼې یو نوي او ښکلي مرکې سره په کراچۍ کې موجود یو او دا وخت را سره ناست دی. په کراچۍ کې د ډېر وخت نه میشته مشر او ښایسته شاعر چې ډېر کار یې کړی دی، څه وخت یې داسې هم تېر کړی چې ځان یې خاموشه کړی، خو موږ په دغه وجه را پیدا کړی په دغه کوشش چې یاره په تاریخ کې موږ سره د سوشل میډیا چې کومه پاڼه ده په دغه کې پاتې شي او دغه قیمتي خبرې ملګرو ته هم راورسي. لیک لوست یې کړی، بلا خدمت یې د ادب کړی. نو را سره میلمه دی نن یوسف خان طالب صاحب، هغوی ته په خپل پروګرام کې هرکلی وایو او تپوس پته هم کوو چې موږ سره خپل تعارف هم شریک کړي. یوسف خان طالب صاحب تاسو ته پروګرام کې هرکلی دی او په اوله کې را سره خپل تعارف او پیژندګلو وکړئ. بس صاحبه زما مطلب دا دی کله چې دی سوات شیر فلم دی او وخت مې دلته په کراچۍ کې ډېر وشو. بل شعر و شاعرۍ سره تعلق زما د 50 کالو نه دی. ډېره زیاته مننه محترم. موږ هم دغسې په د هیرو په تلاش کې یو چې داسې هیرې را پیدا کړو، لټونې وکړو په کراچۍ کې، بلا خلک هم را پیدا کړل خپلې پاڼې دپاره. نو ستاسو هم راته ډېر لرې یو ځای نه نوم راغلی او ډېر خوشحاله یو تاسو سره ناست یو. تاسو وایي چې ما د شاعرۍ 50 کاله وشو، نو د ژوند به مصوص پر لیک کتلي وي. 3 کاله زما زندګي ده، عمر مې 3 کاله دی او د شعر و شاعرۍ سره تقریبا یو دغه مطلب دا دی 18 سال داسې وجو مطلب دا دی د ځوانۍ عمر او دغه وخت نه شروع د تخلص انتخاب طالب ډېر ښکلی تخلص دی. بلا نور حکیم یوسف خان طالب حکیم یوسف خان طالب مطلب دا دی حکمت کاروم کومه نوم یوسف خان دی. حکیم اول وی که طالب اول وی؟ ان طالب ما طالب زما تخلص دی، د شعر و شاعرۍ تخلص زما طالب دی. قدرمنو کتونکو دا ډېر خوږ ژبې شاعر دی او مشر دی، بلا خدمت یې کړی څنګه چې تاسو ته هغه ووایي چې 50 کالو نه زیات شو چې زه شاعري کوم. راځو به یو کلام طرف ته، ځکه چې دانش اکثر بیا دغه ګیله کوي چې خبرې زیاتې شي کلامونه کم وي. نو محترم یو کلام به را سره شریک کوي چې ملګرو ته ورسي. دا یو غزل دی وایي اثر د مینې د جانان په شوګرو حلم او په سر د ګل لکه بورا سانګو خورو حلم او ملنګ د در زه قلندر تلم د دلبر په کوڅه او سر په سنا زه د مینا شونډو نرو حلم او تله د بدرۍ دنګه مرۍ ملای نرۍ د ستار او جبې شابازې د غماس په کټارو حلم او ژوند د ځنګل مې مکمل شومه پاگل د غمه ژوند د ځنګل مې مکمل شومه پاگل د غمه او سیری گریوان په بیابان غنو تیرو حلم او ستا په رونق کې محلق مې وې سبق د مینې په ویر د ځان دې د کوستان په منګرو حلم او حسن انوار کې د بسیار د السجار ګلونه حسن انوار کې د بسیار د السجار ګلونه او قیصر جبین د زر چین په خاپیرو حلم او څنګ به مامور ستا د غرور په تکبر کې اوسم او خام په زیګر د صدر ستنو سرو حلم او آخر وجود می شنابود د عنکبود مخته آخر وجود می شنابود د عنکبود مخته او پروت په سراب لکه سیماب د جال مرو حلم او یوسف طالب چې په ترتیب کله ساقب ته وي یوسف طالب چې په ترتیب کله ساقب ته وي د سترګو پت د ولپت په خمارو حلم. ډېره زیاته مننه، ډېره زیاته مننه. یقینا دومره خوندور کلام بیا د الفاظو د جوړښت کله چې موږ د شاعرۍ خبره کېږي د چپې چې کوم موږ شمارو نو مشره تاسو موږ ته دا ووایئ چې کم شاعر نه تاسو متاثره یا کم شاعر مو زیات لوستلی شاعرۍ کې بلا ښکلا ده او د الفاظو دغه جوړښت مو ډېر ښکلی دی. زه په شاعرانو کې زما پر خپله زندګۍ کې شاعران خو ډېر دي او ټول زما چې کوم دی مطلب یې لړه سرونه دي ډېر زیات مې خوښ دي. اکثر مطلب دی دا خبره په پښتو کې عام خلک کوي چې یو ملنګ نه بل بدي شي، خو زه چې قابل شاعر کلام واورم نو زه د هغه نه متاثره شم، زما ډېر زیات خوښي. خو اوس مطلب دی په دې موجوده وخت کې حبیب زاده د هغه د کلام نه ډېر زیات متاثر یم، ډېر قابل ترین شاعر دی. او بیا چې کوم دی زمونږ په سوات دورشټیله کې مطلب دا دی چې اوس د دنیا نه د هغه هجرت کړلی، الله دې درجات بلند کړي. مطلب دا دی عبدالرحیم روغاني
عبدالرحیم روغانی ډیر قابل ترین شاعر او د هغه سره مطلب دا دی د لفظونو څه کمی ورسره نه ولګه او داسې لفظونه چې مطلب دا دی ناشنا لفظونه نو شاعران نور هم داسې خو د ټولو نه متاثر یم خوښ مې ټول دي خو لکه دې زړه ته زیات لیږدې مې لا دوه کسان دي بس ډېر زیات ډېره زیاته مننه محترم ډېره پراخه سینه لري د ډېرو کمو شاعرانو نه ما دا خبره اورېدلې ښایي چې ته یو شاعر انتخاب وای او مشر چې کوم شاعرانو نومونه واخیستو نو روغانی بابا یقینا ستاینې وړ دی او حبیب زاده بھائی سره موږ یو مرکه ریکارډ کړی خو د بده مرغه بیا د هغې وایس اواز چې کوم هغه بند و مشره څومره کلامونه به م لیکلي وي کم صنف مو خوښ دی داسې کم صنف باندې به م زیات کار کړی اصل خبره دا ده زما کلامونه چې دي دا مختلف دي په قسمونو رنګونو دي لیکن مطلب دا دی ډېر کلامونه داسې دي چې ما د طب طبابت د کار ته زه رامخکې شوم نو بیا د دې کار نه ما لاس ایستلي دي نو ډېر صحیح هم دي او څو چې کوم لیکلو مطلب دا هغه ضایع شوي هم دي په یو موقع کې ضایع شوي دي مطلب یې څه چا کتابونه کامپیانې وړي جو اکثر چا به یې ورکه شوه چا به یې پټه شوه ده یو مطلب دا دی هغه بیا زما په لاس نه دي راغلي مشره څه وایي دا د خلکو سره زیاتې نه دی پښتنو سره زیاتې نه دی زیاتې دی هو داسې کتابونه هم خلکو وړي کامپیانې وړي زما لیکلي اشعار چې مطلب دا دی داسې چې ولیکلی شي دا یو ځل مطلب دا دی خو بیا مطلب دا دی چې ستا د مخې نه ووته بیا خو مطلب دا دی په لاس نه راځي بیا خو دغه کلام خو ووت لاړه نه بهر حال مطلب دا دی داسې کلامونه دي چې مختلف کلامونه دي او بس مطلب دا دی نو کتاب طرف ته وس دس لرئ چې داسې کتاب مو یو جوړ کړی وی ځکه چې دومره عمر سره شاعرۍ سره بیا یو کتاب خو چې یاد پاتې شي نه هغه خبره ستا صحیح ده خو کتاب خو داسې ډېرو ملګرو مطلب دا دی د خپله ځان هم مطلب یې راته ویل دي چې یاره مطلب یې دا تاوان به موږ وکړو دا کړاو به موږ وکړو موږ به دله کتاب ولیکو بهر حال مطلب یې موقع برابر شوي نه ده که موقع برابر شو دغه به هم ولیکو انشاءالله ډېره مننه محترم بل کلام طرف ته به راځو ځکه چې خبرې خو ډېرې خوږې دي کلامونه هم خوږې دي زم چې کلام را سره بل هم شریک دا یو غزل دی وایي بې چمن د ګل دی د باغوان قیمت ته نه رسي بې چمن د ګل دی د باغوان قیمت ته نه رسي او شو سمسور په للمه د بوستان قیمت ته نه رسي او وسپړي ګلونه د حجاب غوټۍ په پاڼو کې او څانګې په پلو کې د تالان قیمت ته نه رسي او ما چرته سر د یار خبرو کې لیدلی نه او شان د سلطنت د زبان قیمت ته نه رسي او تل په مخ کتاب کې انبر زلفو ته وکرل او ټال په هننګو د فیضان قیمت ته نه رسي او وسن د یاسین د غرور په باغچو صنم او پټ په ملغلرو د لبان قیمت ته نه رسي او چان که تکبر فخر بزان د سوار لسمې کوي خو پټه یې وریځ کې د باران قیمت ته نه رسي او حقل به منسوخ شي که تقدیر مې فیصله وکړه سترګې مختصر مې د خزان قیمت ته نه رسي او بیا مې په یقین سره عین مخ ته نیولی دی او وسن د پانی دی د ایمان قیمت ته نه رسي مې ګرځه په تمه ای طالبه یوسف خانه ته او خاورې به اشنا شي د جیران قیمت ته نه رسي واه واه د روغاني بابا یو ښایسته شعر دی چې بیا چې شي تازه زړه یادونه روغاني ته خدای د سواد ته راوله د سواد په بهانه او بل یو شعر هم دی ورسره دغه شان چې ښکلی دی سم ښکلی دی او زما صنم ښکلی دی او یو چې د سواد شي جانان بلې موسم ښکلی دی نو څنګه چې د سواد ښکلا ده د سواد د شاعرانو د انداز هم ښکلی دی اگر چې تاسو ژوند په کراچۍ کې کړی خو خمیر مو درکې د سواد دی ډېره مننه مشره ننني دور کې ځوانان کم نظر ورته کوي چې شاعرۍ ته یا پښتو ته نږدې دي یا لرې کېږي چې څنګه مونږ د سوشل میډیا په دغه لړو کې راګیر یو تاسو به ځوانان ګورئ چاپېرچل کې کم طرف ته روان دا ستاسو چې کم کوشش دی په کم سوچ باندې هغه ډېر ښکلی دی او ځوانان چې مطلب دا دی کم چې شعر و شاعري کوي په دې نن دور کې او د خپل پښتو په ژبه کې کوي او خپل پښتو طرف ته مطلب دا دی خلک رابلي خو دا خلک د پښتو نه لرې تښتي پښتو نه لرې تښتي یا غیر رابلي شاعران یې رابلي خو خلک په دغې پښتو نه پوهېږي صیبه
په دغه پښتو خلک نه پوهېږي، هغه د پښتو نه لرې تښتي او مطلب دا دی خلک یې دغه شاعران یې راوبلي پښتو طرف ته. مشر ستاسو کلامونه چې مونږ واورو د اوږده بهر کلامونه دي، تاسې د لنډ بهر یا چار بیته یا بل داسې دغه کې تاسو صنف کې که څه ته تبازمایي کړې وي، ولې چې د سواد دغه اوږدې اوږدې بدلې چې هغه اکثر دغه فنکاران وایي یو خپل رنګ یې پکې جوت ښکاري، د هغوی موسیقي د هغوی شاعري چې ته بل تا لنډې غزلې خوښي چې تبدیلي پکې راشي، لکه اوږد بهر لنډ بهر چې داسې په لنډ بهر باندې کار شوی وي. صحیح صحیح. نو که داسې یو کلام درته چې ته یاد وي. صحیح شته شته. ښه ارشاد یې کوي. وایي دا خو دنیا د څه جنت خو نه دی، وایي ډېر هرمانونه به نیمګړي هم وي، دا خو دنیا د څه جنت خو نه دی، او د خیال زانګو کې خوب دوه نیم ملټه ټوله دوکه د حقیقت خو نه دی، او د خوب بادشاه د ورځې بیا ملنګي، دا تصور د سلطنت خو نه دی، او د خوب بادشاه د ورځې بیا ملنګي، دا تصور د سلطنت خو نه دی، او یوسف طالب رب رضا که نزا که داسې مړ شو شهادت خو نه دی. ډېره مننه. وایي زنګۍ په غاړه د سرو زرو همیلونه سنګین، او زلته چراغ پکې ځلې سله لالونه سنګین، او فخر پې مه کوه مرګی د خیال سانګونه ماتوي، او زنګۍ په مخ قجر غلې له زلفې ټالونه سنګین، او تا به رقیب ته شیطانۍ زما په سر کولې، ما به په باب کې ستا د عشق اته پالونه سنګین، او دنیا پانی زار مانی ستا به ځواني لړه شي، دنیا پانی زار مانی ستا به ځواني لړه شي، او تل په رخسار که دې وهلي رب خالونه سنګین، ته نن نه پورته به قسم د زړه په سر ولیکم، زړګي خیال کې مې رانولې ډولونه سنګین، که دې لیدلي نه یې په سترګو اورېدلي به دي، دار ته پې وخوتو منصور کول لوزونه سنګین، او عشق پانی دی زه پې څه کوم که ډالرې پکې، صبر بالول مې لګوي په زړه نالونه سنګین، وس مې د قیاس د انتظار او تمه دواړه لر کړه، دې ورته کړلي په موږو پاخه شپلونه سنګین، نور به امید ستا د زینت په هېڅ حالات نه کومه، که مې نصیب کې رب د حورو جمالونه سنګین، یوسف طالب اسویلي د عرش ته څه لرسې، لیلا ته ووهه د صبر دیوالونه سنګین. دیم خوږي دي مشره او شعرونه دیم خوږي دي او وخت هم قیمتي دی، بس یو کلام را سره بل شریک. وایي زړه مې د عشق په رنځ بیمار دی دارو مه راکوه، زړه مې د عشق په رنځ بیمار دی دارو مه راکوه، او ښکلی اشنا رانه کنار دی دارو مه راکوه، او طبیبه ته د لاعلاج علاج د نبض نه کې، ماله د روح علاج پکار دی دارو مه راکوه، او پیټ یې د مینې و شریک جانان زما سره وړ، اوس راته ټول په زړګي بار دی دارو مه راکوه، او پیټ یې د مینې و شریک جانان زما سره وړ، اوس راته ټول په زړګي بار دی دارو مه راکوه، او صدمې د غم لیکم صنم ته د قلم په څوکه، او ګور استازی مې ریبار دی دارو مه راکوه، او رنگ په تهمت کې رسوا شومه دنیا او خبر، او د رقیبانو راته قار دی دارو مه راکوه، او کاش چې تا لاش زما د لاش لیلا کفن کې وکړو، خورې په ما د زلفو تار دی دارو مه راکوه، او خیر دی که مړ یوسف طالب شو د جانان مینه کې، غشي ته پروت په سر د دار دی دارو مه راکوه. کتونکو بیا به راځو انشاءالله د بلې مرکې سره ډېر زر. زه شمس شینواری او زه قربا زموږ سره همکار دانش افریدی اجازت به غواړو د نه تر بلې مرکې پورې د ځانونو ډېر خیال وساتئ چې چېرته وئ ښاد آباد بریالي راته اوسئ د الله په امان.